حدیث شریف مسند د امیر المؤمنین عمر رضی الله عنه او دې حدیث شریف ته د محدثینو په اصطلاح کې حدیث د جبرئیل وای. حضرت امیر المؤمنین وای موږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره ناسو. په دې وخت کې یو څوک رالی، دا سړی چې کله رالی د تک سپینو جامو خاوند دی، ناببره یو سړی رالی تک سپین کالی اغوستی او د دې سړي تک تور ویښتانو او په داسې حالت کې دا سړی رالی چې پر د باندې دا نه معلومېدله چې دې سفر کړی. په سارا کې په دا کلو وطنو کې سړی پر 10-20 منټو ګنټه سفر په پښو وکړي، پر هغه سړي پر کپړو پر مخ پر بدن دا معلومیږي دا سړی دی خوا راغلی. ځکه هلته خاورې دوړې شیشم سړی پر لار باندې روانې، دا خاورې د انسان پر بدن باندې یا پر کالو باندې یا پر بوټو باندې یا پر لاسو پر مخ باندې اثر د سفر یې معلومیږي. امیر المؤمنین وایي کم سړی چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم مجلس ته رالی، پر دې سړي باندې دا نه معلومېدله چې دا دې سفر کړی دی. بس داسې معلومېدی لکه یو سړی چې له یوې خونې راوځي بلې خونې، تر و تازه و، تک سپین کالي یې اغوستې وه، تک تور ویښتان وه. او دا داسې سړی و چې کم صحابه کرام د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره ناست و، دې صحابه کرامو کې دی چا نه پېژندی. او بیا دې سړي خپل زنګانونه د رسول الله صلی الله علیه وسلم زنګانو ته برابر او بیا پر زنګانو باندې لاس کښېښوي. مثال یې در ټولو ښه مثال د تحیات دی. کومه جلسه چې موږ په تحیاتو کې کوو، دې سړي دا رقم ناسته وکړه او بیا خپل زنګانونه د رسول الله صلی الله علیه وسلم زنګانو ته برابر او بیا د رسول الله صلی الله علیه وسلم سپشتنه وکړه. وقال یا محمد اخبرني عن الاسلام، اے محمد رسول الله ما ته اسلام راوښه، اسلام چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په جواب کې ورته وویل فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم الاسلام ان تشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. اسلام دا دی چې سړی د زړه له کومې دا کلمه ووایي چې لا اله الا الله محمد رسول الله. زه دا شاهد وایم چې الله واحد لا شریک ذات دی، معبود برحق صرف الله دی او محمد دا د الله رسول دی. په پښتو کې رسول ته استازی وای، پښتانه و رسول ته استازی وای دا د پلانکی استازی دی. فارسی بانان چې دی هغه پیغمبر ورته وای، پیغام راوړونکی. او په عربي کې دې ته رسول وای، راستول سوی دی چا. جبرائیل علیه السلام رسول الله صلی الله علیه وسلم ته دا وویل چې اسلام دا دی چې سړی دا شاهدي وایي چې الله واحد لا شریک ذات دی، معبود برحق دی، او دا شاهدي وایي چې محمد د الله رسول دی، هند الله جل جلاله له طرف راستول سوی دی. دویم د الله رسول صلی الله علیه وسلم ورته وایي وتقیم الصلاه، اقامت د لمانځه. کله لمونځ وکړه کله یې مه کوه، دې ته اقامت المانځه نه وایي، دې ته فعل د صلات وایي، اقامت د صلات نه وایي. اقامت الصلاه واقیم الصلاه، دا اقامت الصلاه دې ته وایي چې هر وخت الله تبارک وتعالی فرض عبادت ادا کوه. ګورې زما ورونو ډېر خلک دا وایي پلانکی لمونځ نه کوي خو ښه سړی دی، ډېر مسلمان سړی دی. د اسلام دا دی رسول الله صلی الله علیه وسلم دې سړي ته ښیي. دا سړی چې دی دا جبرائیل علیه السلام دی، دا راغلی سړی دا جبرائیل علیه السلام دی، رسول الله صلی الله علیه وسلم اسلام ورښیي. نو لمونځ چې ته لمونځ کوې نو مسلمان یې، چې لمونځ نه کوې او وایي مسلمان یم، دغه اسلام رسول الله صلی الله علیه وسلم چاته نه دی ورښولی. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وایي اقامت المانځه وکړه. وتؤتي الزکات، د خپل مال زکات ادا کړه. چې کله الله مال درکړي د مال زکات په یو خاص ترتیب باندې چې د اسلام مقدس دین ښوولی دی، دا زکات مال ورکړه. وتصوم رمضان، د رمضان د میاشتې روژه ونیسه. د رمضان د میاشتې چې موږ ته یې د روژې میاشت بولو، د دې روژې فرض دی او دا اسلام دی، دا روژې به نیسي. وتحج البیت ان استطعت الیه سبیلا، او که چیرې الله جل جلاله مال او دولت درکړی و، مکة المکرمې ته تللی سوې، نو بیا حج م ادا کړه. دا یې اسلام ور وښوي. بیا دا سړی پوښتنه ځینې کوي قال صدقته، دا سړی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وایي ته رښتیا وایي. صحابه کرام وایي موږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم څه د دې سړي د دې پوښتنې او بیا د رسول الله صلی الله علیه وسلم د جواب او بیا بیرته د ده د خوا دا ویل چې ته رښتیا وایې، دې خبرې موږ په تعجب کې کړو. نو چې تا نه وه زده، ده در زده کړل، نو بیا ته دا څنګه وایي چې ته رښتیا وایې؟ نو ځکه دې خبرې موږ په تعجب کې واچولو چې دی ولې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته دا وایي چې ته رښتیا وایې. نو که نه وه زه خو دې ورزده یې کړل، که زده وه نو دا خو لکه امتحان چې ځکه موږ و دې سړي د دې خبرې ته موږ په تعجب کې سولو چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه پوښتنه وکړل او بیا د پوښتنې وروسته ورته صدقت. دې سړي دویمه پوښتنه وکړل قال فاخبرني عن الايمان، اې د الله رسوله، اے محمده ایمان هم راوښیه، ایمان چې ته وایي. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وایي ان تؤمن بالله، ایمان و دې ته وایي چې ستا به تصدیق و باور وي، یقین پر الله جل جلاله باندې،
پر الله دا باور او یقین چې الله واحد لا شریک ذات معبود برحق صرف الله دی. د ایمان دی. دویم وملائکته د خدای په ملائکو باندې د الله تبارک وتعالى پر ملائکو باندې بدی دا ایمان وی چې دا د الله جل جلاله فرشتي دي د الله ملائکه دي. زموږ علماء کرام فرمایي چې پر ملائکو باندې پر څلورو فرشتو باندې به ایمان تفصیلی وي، پر نورو فرشتو باندې به د ایمان اجمالی وي. په سیدنا جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، عزرائیل پر دغه څلورو فرشتو باندې به د تفصیلی ایمان یعنی د هر یو نوم به در معلوم. پاتې پر نورو فرشتو باندې به اجمالی ایمان څو فرشتي دي، کمی دي، کم نومانې دي، بس د الله پر ټولو فرشتو زموږ ایمان دی. او رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وایي وکتبه د خدای په کتابو به د ایمان. او زموږ ایمان دی پر تورات، موږ ایمان دی پر انجیل، موږ ایمان دی پر زبور، او زموږ ایمان دی پر قرآن، او نور پر ټولو صحیفو باندې چې پر انبیاو باندې نازل سوي پر هغو ایمان دی. بس اجمالی نور تفصیل باندې نه وي خبر. بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وایي ورسوله د خدای پر رسولانو به د ایمان، پر ټولو رسولانو به د ایمان. آدم علیه السلام د خدای پیغمبر او رسول دی، نوح علیه السلام د خدای پیغمبر، او موسی علیه السلام د خدای پیغمبر دی، عیسی علیه السلام د خدای پیغمبر دی، او په مابین کې انبیا راغلي دي. تقریبا شاوخوا د شلو د دیرشو په مابین کې داسې عادت دی د رسولانو چې موږ ته نومان معلوم دي د هر یو جلا جلا. نور به دې پر ټولو انبیاو باندې ایمان. 1,40,000 انبیا او رسولان د الله تبارک وتعالی له طرفه راغلي. یا ابن کثیر فرمایي چې تقریبا 2 لکه پیغمبران راغلي. پر دا ټولو پیغمبرانو باندې زموږ ایمان دي. په قرآن کې الله جل جلاله دا رقم وایي چې بعضې رسولانو قسې مې درته کړي د رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وایي، د بعضو د نه دي سوي. نو پیغمبران خو ډېر دي، خو تقریبا د 10 د 10 په مابینځ کې د دې پیغمبرانو نومان ذکر دي. دا نور د موږ ته نه دي معلوم. نو موږ پر ټولو پیغمبرانو ایمان دی. دا ایمان دی. والیوم الاخر، او بل به د ایمان پر دې باندې چې د آخرت ورځ راځي. دنیا تیریږي، یوه ورځ آخره د قیامت ورځ دا راځي. نو یوم الاخر باندې به د ایمان وي. او دغه رقم رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وتؤمنو بالقدر خیره و شره، او دا به د ایمان وي چې خیر او شر دا د الله تبارک وتعالی له طرفه دی. خیر او شر تقدیر کې الله لیکلي په ازل کې. د انسان په باره کې خیر هم لیکل سوی دی، شر هم لیکل سوی. دا د خدای علم دی. مختصره دونه بس. په تقدیر کې نور مزي، تقدیر کې نور غږېدل نه دی روا. بس دونه چې دا د الله تبارک وتعالی علم دی. الله په دې خبر دی چې موږ به څوک به جنت ته ځي، څوک به جهنم ته ځي. نور اسباب الله مساعد کړي دي، پیغمبران یې راستولي دي، د خوښې اختیار د سره شته. ومن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر. الله وایي که څوک ایمان راوړي مؤمن دي سي، که څوک کافر کېږي کافر سي. الله جل جلاله دا درښولي، دا بده لار ده، دا ښه لار ده. دا د انبیاو د پیغمبرانو زما د دوستانو لارو، دا د بدانو د جهنمیانو لار ده. بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم چې دا خبره وکړه، دې سړي بیا هغه خبر ورته قال صدقته، تا رښتیا وویل، ته رښتیا وایه. قال فاخبرني عن الاحسان. ای د الله رسول احسان هم راوښه. احسان چې ته وایي، احسان دا چې ته وایي. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته ان تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. احسان بیا دې ته وایي چې ته د الله تبارک وتعالی داسې عبادت وکړه لکه ته چې الله جل جلاله ویني. نو ته فرض که چې سړی عبادت کوي، هر عبادت چې کوي، یعنی که لمونځ دی، که روژه ده، که زکات دی، که حج دی، که دعوت تبلیغ دی، که جهاد دی، که درس و تدریس دی، او که نور د خیر کارونه دی سړی کوي، نو دا عبادت به داسې کوي لکه الله جل جلاله چې تا ویني، لکه ته چې الله ویني. فإن لم تكن تراه فإنه يراك. رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي که ته الله نه ویني، الله جل جلاله تا ویني. نو دا د احسان مرتبه ده. د دغه احسان اساس زموږ علما دا راخلي چې تصوف، پیری او موریدي. د پیری او د موریدي سم مقصد دا دی چې سړی مرتبه د احسان په ځان کې پیدا کړي. پیری او موریدي بس دا شی ده. در دې اخواته دا نورې کیسې مسې چې دي، دا غورځېدل او راغورځېدل، دا پیر چې له پیره خدای جوړ کړی، د خدای خبره نه مني، د رسول الله خبره نه مني، د پیر د مني، دا بیا دا دین نه دی، دا اسلام نه دی. دا
دا تیار هغه د یهودو د نصاراو رهبانیت دی چې الله او د الله رسول یې پرېښول بس په خپله خوښ په خپل طبیعت باندې روان دي. موږ چې ټوله قرآن وګوري او ټول احادیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم وګوري د پیر او د مریدي دپاره بس دا یوه نکته موږ لرو. هغه څه شي ده؟ مرتبه د احسان ده. مرتبه د احسان چې د خدای عبادت تاسې وکړه لکه ته چې خدای ویني. که ته خدای نه ویني نو الله تبارک وتعالی تا ویني. بس دا مرتبه د احسان چې ده. نو د نیکو د صالحو خلکو صحبت هغه قرآن کې خدای موږ ته امر کړی یا ایها الناس اتقوا رب یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وکونوا مع الصادقین. الله وایي د چا ملګري سئ؟ د رښتیني خلکو ملګري سئ. رښتینی څه معنا؟ چې د ظاهر او باطن د الله جل جلاله تابع وي. په ظاهر کې هم د الله تابع وي، په باطن کې هم د الله تابع وي. د دې خلکو ملګري سئ. نو دا بس پیر او مریدي سو. مقصد دا دی مریدي کې مقصد دا دی چې سړی پوره د رسول الله صلی الله علیه وسلم پر سنتو برابر سي. پوره د اسلام ټول احکام په ځان کې راولي. دې ته پیر او مریدي وایي. د دې اخوا ته چې بیا نورې کیسې دي دا په مسجدو کې اتڼونه او دا غورځېدل او راغورځېدل دا د پیر صاحب یو جلا شکل، جلا جامه، جلا رنګ، اگر دا ټګان دي دا د پیري سره هېڅ اړه نه لري. دا د درواغو کیسې چې کوي، دا درواغ چې په انبیا په اولیاو پسې وایي. د دې لپاره چې مریدان زیات سي. دا تعویضان چې شپه ورځ د ده بس کار دا دی تعویضان لیکه ښځې دي نر دي سره ګډ وډ. الله جل جلاله دې د باطلو فرقو څخه موږ وساتي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم احسان وروښود. بیا دې سړي ورته وویل قال فاخبرني. دې وار یې بیا نه ورته ویل چې صدقته، بس هلته دوه وارې ویلي دي. بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم ته فاخبرني عن الساعة، د قیامت ورځ څه وخت؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم دې سړي ته وویل و چا چې پوښتنه کړې ده، چا چې پوښتنه کړې ده مسؤول عنها در سائل نه دی عالم، یعنی زه درته نه یم خبر. مطلب رسول الله صلی الله علیه وسلم د قیامت ورځ ماته نه در معلوم. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم عالم الغیب دی. عالم الغیب خو نو په غیب خبر نو قیامت نه دی خبره. صریح حدیث دی رسول الله صلی الله علیه وسلم ما المسؤول عنها باعلم من السائل. زه درته نه یم خبر، شته نه یم خبر، زم نه یم خبر. دا علم غیب د الله جل جلاله صفت دی. قال فاخبرني عن امارتها. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ول د قیامت علامې راوښه. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته د قیامت اول علامه دا ده چې یو منځ خپل بادار وزیری. منځ خپل بادار وزیری څه معنا؟ د دې مختلف تفسیرونه سوي دي. یو تفسیر یې دا دی چې د قوم مشر در ټول ارذل بیکاره سړی د قوم مشر دی. یا د خلکو امارت د هغو خلکو په لاس کې سي چې هغه ارذل خلک وي، بې عزته سپک بې دینه خلک وي، هغه د قوم او د ملت مشران سي. بس دا د قیامت علامه ده. او یو تفسیر یې علماو دا کړی دی چې داسې سخت جنګونه وسي، داسې جهادونه وسي چې دونه زیاتې مینځې پیدا سي چې د یو سړي د خپلې مینځ اولاد پیدا سي نو خپله بس د دې ښځې بادار ده. خو د دې سړي اولاد دی که لور دی که زوی. دا یې بل تفسیر. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وایي بل علامه یې دا ده چې هغه کسان چې لڅې پښې به ګرځېدل، هغه کسان چې پر بدن باندې بې جامې نه درلودې، هغه کسان چې غوایو او پسونو او اوښان به کتله، شپانه به وه، هغه ته ووینې یتطاولون فی البنیان چې دوی په لویو لویو بنګلو کې په لسو شلو 50 چتو بنګلو کې یو پر بل فخر سره کوي. ټولو ښه مثال یې د عربو دی. عرب چې هغه ټوله شپه د پسونه او غوایو او اوښان دا د دوی مورثي دي. دا اوس هغه عرب دي په دوبۍ او په دا دوه ملکو کې تاسې وګورئ په 50 منزلو کې یو پر بل باندې فخر سره کوي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم دا د قیامت علامه ده. عمر رضی الله عنه وایي دا سړی ولاړی، دا سړی چې ولاړی ښه صدقې بعد رسول الله صلی الله علیه وسلم وویل دا سړی مو وپېژندئ؟ یا عمر اتدري من السائل؟ ای عمر دا دې وپېژندئ دا څوک؟ ما ورته وویل قلت الله ورسول اعلم. الله او د الله رسول په دې خبرې ښه خبر دی، زه نه یم خبر. قال فانه جبريل اتاكم يعلمكم امر دينكم. دا جبرائیل علیه السلام راغلی و ته یې ستاسې دین درښوي. زما ورونو مختصره خبره دا ده چې دلته ګور اسلام ذکر سو، ایمان ذکر سو او احسان ذکر سو، د قیامت علایمې ذکر سوې. بس موږ ستاسې دپاره دا سبق پکار دی. بس دا سبق دی. که سړی د ځان اصلاح کوي نو بس په دې یو حدیث باندې هم سړی عمل وکړي سړی کامیابه کېږي. او رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ ته وویل چې د هر وخت به د الله تبارک وتعالی په باره کې دا ګمان
چې لمونځ کوم الله مې ویني، که زکات کوم الله مې ویني، که چاته ښې خبرې کوم الله مې ویني. مقصد څه شي دی؟ په هر وخت کې به دې رضا به دې د الله تبارک وتعالی مقصود وي. الله جل جلاله دې موږ او تاسې دینداره کړي. الله دې موږ د بېدینۍ څخه وساتي. الله